2 هفتې که دا وظیفه پابندۍ سره وکړي، تمام پریشانی، تمام مصیبتونه، تمام غمونه، تمام آفتونو او بلاګانو نه به دې الله جل شانه محفوظ وساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته یو داسې زبردسته وظیفه ښیمه. که دا وظیفه تاسو پابندۍ سره وکړئ، څومره پریشانی چې د ستاسو په کورونو کې وي، څومره غمونه مصیبتونه چې د ستاسو په کورونو کې وي، الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي او الله جل شانه به ستاسو تمام پریشانی ختم کړي. مصیبتونه، تکلیفونه، آفتونه، بلاګانې، هر څه به د الله جل شانه ختم کړي. په تاسو باندې به خوشحالي راشي. بعضې کورونو کې پریشانی د حد نه سیوا دي، لکه هغوی راشي ما ته وایي یاره جي یو خاص وظیفه راله راکړه. ولې هلکه وظیفه ځکه راکړه چې زموږ په کور کې پریشانی ډېرې زیاتې دي. هلکه دا پریشانی ولې راځي؟ دا اصل وجه ډېره زیاتې یا خو زموږ د ګناهونو د وجې نه وي، او دې نه علاوه بعضې خلک بد اخلاقۍ د لاسه پریشانی راشي زموږ کورونو ته. نن درته د یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا یو ډیر زبردسته وظیفه ده او دا وظیفه درته ښیمه. دا وظیفه پابندۍ سره کوئ، هر قسم تکلیف وي، هر قسم پریشانی وي، مصیبت کې مبتلا یې، یکیبات دیگری د یو نه پس بلغم، لیکن که دا وظیفه پابندۍ سره کوئ، دا تمام غمونه به د الله جل شانه ختم کړي. دونه مبارکه وظیفه ده او د دې وظیفې به تاسو ختم کوئ. څوک ورته وظیفه وایي او څوک وایي د دې ختم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ختم ورته څوک وایي. که ته ورته ختم وایي، که ته ورته وظیفه وایي، دواړه یو حساب جوړیږي، تعداد یو دی، طریقه هم یوه ده. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیمه، بیا در سره د دې په باره کې یو څو خبرې کومه. وظیفه دا ده، مستدرک امام حاکم صاحب ذکر کړې ده، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دا وظیفه را یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. چې کله هم څه پریشانی راشي او ته د پریشانی نه خپل ځان خلاصول غواړې، ځان یو ترتیب برابر کا. که په تسبو باندې کولی شي ډېره ښه ده، که په تسبو باندې نشي کولی ځان یو ترتیب برابر کا. اډوکي وي بعضې کسانو کره، نو که تاسو کره خپله په کور کې اډوکي، په اډوکو باندې دا ختم وکړه. او که تاسو کره خپله په کور کې اډوکي نه وي، نو بیا داسې کار وکړئ چې د بل چا نه اډوکي راوړئ او دا وظیفه په اډوکو باندې وکړئ. 2 هفتې مسلسل کوئ. که دا پریشانی د ښځې د طرف نه راغلی وي، بعضې ښځې د خولې نه ډېر زیات تیز وي، د هغې د وجې نه پریشانی راغلی وي، یا چاته د مال دولت پریشانی راغلی وي، لکه مال دولت دی او هغه د ده نه غلا شولو، دغه چې کوم دی پریشانی ورته راغلی ده، یا د دې نه علاوه بله چې کوم دی هر قسم پریشانی ورته راغله، نو د هغې دپاره دا وظیفه تاسو کولی شئ. طریقې درته ښیمه، خو یو خبر مې ذهن ته راغله، که دا کار د چا سره شوي نو هغه هم کولی شي. لکه بل ورځ یو کس رالو ما ته وایي یاره جي یو کس دی زما نه غلا کړې ده، ما نه غلا شوې ده او څه داسې وظیفه راکړه چې دا غل دی چې کوم دی یا تباه شي یا نه، هغې سره مې کار نشته، خو چې اوس راته غل د خپل څیز کېږدي، دا کم څیز چې وړی دی چې دا څیز اوس راوړي او ما ته یې مخامخ کېږدي چې یاره دا واله بس خیر دی، زه ورته هېڅ هم نه ویمه. نو یا دا خبر یاد ساتئ چې که د چا نه غلا هم شوي او هغه وروڼه هم دا وظیفه پابندۍ سره وکړي، نو انشاءالله چې د دې وظیفې سره به هغه غلا شوي څیز دوباره راشي د ستا کور ته، الله تعالی به د پریشانی ختمه کړي. یا د دې غلا نه علاوه په هره پریشانی کې مبتلا زه به ورته کم مثال ویم، خو هر هغه څیز چې ته ورسره غمجن کېږي او هغه څیز سره ته چې دی مخامخ شوي یې، نو که دا وظیفه پابندۍ سره وکړي، نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت به دې هغه پریشانی، غمونه او مصیبتونه ختم شي. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده،
چې د ماسخوتن د مانځه نه پس به په یو ځانله ځای کې به کښېنئ، جدا ځای کې، او د دې وظیفې په دوران کې به د چا سره خبرې اترې نه کې. ټوله توجه به د دې وظیفې ته برابر وي. که په یوازې کولی شئ نو ډېره ښه ده، او که یو انسان په یوازې نشي کولی نو 3-4 کسان دې کښېني، یا د کور دا ټول خلک کښېني او په شریکه یې دا وظیفه وکړي: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دا به څومره کوي؟ تعداد د دې دی 15,000 کرته. 2 هفتو پورې هره شپه به 15,000 کرته کوي، او بیا د هغې نه پس د زړه د اخلاصه به دعا وغواړي: یا الله ما ته د پلانکې چې دی هغه پریشانی ده، یا الله زما د پریشانی ختمه کړي. خو چاته به خیرې ونه کوي ګورئ، او که نه څه نه چې د چا نه تنګ راغلی یې، او یا الله د پلانکې راله تباه کړې، نه ګورې خیرو دپاره درته نه ښیم، د اصلاح دپاره درته ښیمه. یا الله د دغې پلانکي کس نه ډېر سخت تنګ یم، یا الله د ده نه ماته نجات راکړې. بس داسې دعا کوه. او که ته خیرې وکړې نو خیرې کله کله الټه کېږي، نو خیرې به نه کړې، د خیرو په ځای باندې دعا وکړه. یا د دې نه علاوه کور کې بله پریشاني ده، لکه د رزق پریشانی ده، روزي د لنډه تنګه ده، یا ډېر سخت غریب یې، د ډېر سختې غریبۍ پریشانی ده، یا دې نه علاوه بل یو دغه ده چې هر قسم پریشانی دستی، د هغې دپاره دا وظیفه هم په دغه طریقې سره وکړي. انشاءالله تمام پریشانی مصیبتونه دا به د الله جل شانه ختم کړي، او الله جل شانه به د ستا تمام حاجتونه پوره کړي. نو یو ډېره زبردست وظیفه مې درته وښوله: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نو دا خپل هم کولی شي، هر څوک یې کولی شي، هر چا ته د دې مکمل اجازه شته دي، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.